زما ګرانو وروڼو او خویندو، رسول صلی الله علیه وسلم ویلیو چې انسان ژوند کې څومره هم ازمیښتونه راځي نو هغې بدل کې هغې ته هماغه عمره اجر ملاویږي. نو بلا یعنی ازمیښتونه، نو که تاسو ته چېرته دا محسوس شي چې ستاسو ژوند نورو نه زیات ګران دی، نو دا خبره یاد ساتئ چې ستاسو اجر هم نورو نه مختلفه دی، ځکه چې ستاسو ژوند کې څه هم کیږي هغه د الله اذن سره کیږي. نو څومره لوی بلا، څومره لوی ازمیښت، هماغه عمره لوی اجر. او بیا یو ځای کې ویل شوي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته، الله کوم خلکو سره مینه لري نو هغوی ازمیښت کوي، هغوی له بلا کې اچوي، هغوی باندې ازمیښتونه راځي او هغوی امتحان اخیستلی کیږي. نو که څوک هم د الله حکم باندې رضا وي او خوشحاله وي نو الله هغې نه خوشحاله وي. او که یو کس د الله فیصلو باندې رضا نه وي او اطمینان نه لري او هر وخت الله نه ګیلې کوي چې زه ولې او ما سره داسې ولې، نو الله هم بیا داسې کس نه خفه شي. او څو عالمان وایي چې دا ډیر ضروري دی چې تاسو د الله ټولې فیصلو باندې ځان رضا کړئ. او بیا دا ویلي دي چې اطمینان لرل صبر کولو نه زیات ښه دی، ځکه چې صبر کې تاسو په خپل جذباتو قابو کړی وي او خپل ځان د غم خیلونو درولی وي. خو بل غاړې ته اطمینان لرل داسې وي چې ستاسو زړه خوشحاله وي او تاسو په دې ایمان لرئ چې څه هم وشول یقینا هغې کې د الله څه نه څه حکمت دی. او څوک هم زړه نه دا خبره ومني چې هر ازمیښت وروستو الله څه حکمت پټ دی، نو هغې زړه په خپله په قرار شي، ځکه چې هغه په دې پوهیږي چې ما سره څه هم کیږي هغې کې د الله حکمت دی. څنګه چې تاسو یو ډاکټر ته ځئ نو ستاسو کوشش وي چې داسې ډاکټر ته دې ځم کوم خپل کار باندې ډېر پوهه وي او خپل فیلډ کې ډېره تجربه لري. او کله چې تاسو هغې ته لاړ شئ او هغه تاسو ته یو نسخه ولیکي چې دا به خورئ او دا به کوئ، او که ستاسو زړه نه هم وي هغه هر څه خوړلو ته او هغه هر څه کولو ته، خو تاسو بیا به هم کوئ، ځکه چې تاسو ته معلوم دی چې هغه په دې شی پوهه دی او حکمت لري، نو تاسو به هغه هر څه کوئ کوم به تاسو ته هغه وایي. نو تاسو به د هغې هر خبره منئ، ځکه چې تاسو په هغې باندې اعتماد لرئ. نو موږ چېرته داسې سوچ کړی دی چې موږ په الله باندې داسې اعتماد ولې نه لرو، کوم چې هر څیز باندې طاقت لري، نو داسې څنګه کیدی شي چې موږ باندې څه ازمیښت راشي او هغې کې د الله حکمت نه وي.